بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم ډاکټر رئیس خان. زه تاسو ته خوش آمدید وایم زموږ په ویډیو سیریز کې په کومه کې چې به مونږ د ماشوم د مور په خېټه کې د 9 میاشتو سفر ډسکس کوو. نننۍ د هغې سلسلې 8مه ویډیو ده او په دې ویډیو کې به مونږ په 8مه میاشت کې د دې ماشوم په وجود په خدوخال کې او په نشونما کې چې کومې تبدیلیانې راځي او د دې نه علاوه د پریګننسي څه کمپلیکیشنز څه میډیکل کمپلیکیشنز به ډسکس کوو. نو زموږ سره اوسئ. خبر د 8مه میاشت کې داسې چلو شي چې د ماشوم دا پوزیشن هډ ډاون شي، مطلب د سر لاندې سایډ ته شي او خپې بره سایډ ته شي. دا پوزیشن د په مستقبل کې د پیدایش لپاره تیاروي، ځکه چې دا پوزیشن د پیدایش لپاره د ټول نه سوټیبل او بهترین پوزیشن دی. د دې نه علاوه په دې 8مه میاشت کې د ماشوم دا کومه زنه چې دا بالکل د دې سینې سره ولګي، د خپل د لاس او خپلې خپې د سینې طرف ته خېټې طرف ته راجوختې کړي. د هغې وجه دا وي چې د مور په خېټه کې چونکې سپیس کم وي، د سایز د نشونما ډېره په تیزۍ سره روانه وي، د سایز ورو غټیږي. نو دا کم سپیس د دې پوزیشن د وجې نه په ډېر افیشنټ او په ډېره صحیح طریقه باندې د هغې استعمال کیږي او د ماشوم په آرام سره په دغه کم سپیس کې راځی وي. که تاسو ته یاد وي نو موږ دا ډسکس کړې وه چې په دې مخکینو میاشتو کې د ماشوم دا ټول وجود په خاص قسمه یختو باندې کور وي چې هغې ته لنوګو هیرز ویلی کیږي. خو په دې 8مه میاشت کې د ماشوم د وجود نه دا لنوګو هیرز یا لنوګو ویښته ختم شي، ریموف شي. د هغې وجه دا چې اوس ته د کم سکن چې د سرمن چې هغه د کافي حده پورې ډیولپ شوي، ځکه چې د سرمن نه لاندې کم فیټ یا وازګه یا غوړ زیړ چې کم دي هغه راجمع شوي او د هغې د وجې نه د سکن نور هم میچوري، نور سموث وي او د دې لنوګو هیرز د پروټیکشن ضرورت نه وي. نو د دې د وجې نه د لنوګو هیرز وریجیږي. د دې سره سره د دې ماشوم کومې خپې چې دي د خپو د ګوتو نوکونه نور هم پرومیننټ شي، نور هم راوخیږي او د دې سره سره د ماشوم کم نروس سیستم چې دی د وجود نور نروز او د وجود کم مازغه چې دي دا د بل سره نور هم کنیکټډ شي او د نروس سیستم کافي حده پورې ډیولپ شي. اوس په دې سټیج باندې د ماشوم د وجود څومره هډوکي چې دي هغه د مخکینی په نسبت نور هم مضبوط او طاقتور شي. خو صرف د کوپړۍ کم هډوکي چې دي یا کوپړۍ چې ده هغه نرمه وي او د کوپړۍ کم پلیټس چې دي، د کوپړۍ کم مختلف حصې چې دي په هغه کې اوس هم ګیپس وي، خالي ځګونه وي او د کوپړۍ د هډوکي دومره مضبوط نه وي. دا د دې لپاره چې کله د ماشوم پیدا کیږي نو د سر چونکې غټ وي نو کوپړۍ ته پریشر میلاویږي او که فرض که په کوپړۍ پریشر راځي نو د دې کوپړۍ د پلیټ سرمنځه د کم خالي ځګونه چې دي د دې د وجې نه د سر یا کوپړۍ فلیکسیبل وي او د ماشوم په پیدایش دوران کې په کوپړۍ لوډ نه راځي او د ماشوم د سر چې دی دا محفوظ وي. اوس په دې میاشت کې د ماشوم کم سترګې چې دا کافي حده پورې ډیولپ وي او که فرض که د بهر نه معمولي غونته کې رڼا هم راځي نو د ماشوم د سترګې هغې ته کافي په تیزۍ او کافي په ښه طریقه باندې ریسپانس کوي او دا د دې خبرې ثبوت دی چې د ماشوم د ویژن یا نظر چې دی دا د مخکینی په نسبت کافي حده پورې ډیولپ دی. د دې نه علاوه په دې سټیج باندې کم نر ماشوم چې وي د هغه خصیې یا انډې هغه مخکې د خېټې طرف ته وي، خو په دې سټیج کې دا لاندې کم دا پاوچ یا د دې لپاره چې کومه تیلی ده یا دا کم سکروټم دی هغې ته لاندې شي او دا اصل کې د دې ماشوم د میچورټي یا د ډیولپمنټ یو ساین دی. په دې سټیج باندې د دې ماشوم د نروس سیستم او د مسلز ترمنځ کوارډینیشن نور هم مضبوط شي. دا ماشوم نور هم په ښه طریقه باندې خپل وجود سټرچ کولی شي، غځولی شي، اړولی راړولی شي. بل په دې سټیج باندې د ماشوم د سکن د پاسه چې کوم وایټ کریمی یا د مرهمو کم کوټینګ چې کم ته چې موږ مخکې ورمکس کیشیوشا ویلو هغه نور هم مضبوط شي، تک شي او دا اصل کې د سکن یا سرمن په دې ووم کې یا د مور په خېټه کې دننه چې کمې اوبه دي د هغې د ډیمیج نه یا د نقصان نه پروټیکټ کوي. بل په دې سټیج باندې د ماشوم د لاسو کمې ګوتې چې دي د هغې نوکونه فنګر ټپس یا د ګوتو د سرونو پورې راورسي. بل په دې سټیج باندې میندو ته د ماشوم د مومنټ یا حرکت داسې محسوسیږي لکه چې ماشوم د مور په خېټه کې دننه لاس او خپې غځوي. په دې سټیج باندې د ماشوم کوم ګراسپ ریفلکس چې دی هغه ډېر مضبوط وي. د ګراسپ ریفلکس مطلب دا دی چې که د ماشوم د لاس یا د لاسو د ګوتې د مور د رحم دیوال ته یا د پورې چې کوم نوم
یا امبلایکل کارډ نښته دی هغې ته ولګي نو دی دا لاس راموټي کي او د د لاسو د راموټي کولو طاقت دومره وي چې دی په دې باندې د خپل ټول وجود کم وزن چې دی هغه هم برداشت کولی شي. ښه اوس د 8مې میاشتې په آخر کې د مور په خېټه کې کم سپیس یا خالي ځای چې دی هغه تقریبا په ختمېدو شي یا کافي حده پورې راکم شي. د دې د وجې نه د ماشوم دا کم مومنټس چې وي کم سټرچنګ وغیره چې وي دا هم کافي حده پورې کم شي. خو د هغې باوجود په دې 8مه میاشت کې بیا هم د دې ماشوم د مازغو یا د برین کم ډیولپمنټ چې دی دا ډېر په تیزۍ سره شروع وي. د دې سره سره د دې ماشوم په ګمبرو لاس او خپو کې کومه وازګه چې دا یا فیټ چې دی د هغې مقدار زیات شي دا به د دې ماشوم دپاره ایز ا انرژي سټور هم کار ورکوي او د پیدایش نه بعد به د وجود کم ټمپریچر ریګولیشن چې دی هغه مینټین کوي. اوس که فرض که په دې 8مه میاشت کې مونږ په بایوکیمیکل یا سیلولر لیول یا نور هم په ګهرایۍ کې لاړ شو چې په دغه لیول باندې څه تبدیلیانې راځي نو د دې ماشوم په سکن یا سرمن کې چې کم خلیات دي هغه یو آیلی سبسټانس خارجوي چې هغه د دې ماشوم د سکن د پاسه کم ورمکس کوټینګ چې دی کم دا کریمي کوټینګ چې دی دا نور هم مضبوط کی او د دې د وجې نه اصل کې د ماشوم د وجود نه د اوبو کم زیات چې دی هغه هم کم شي او د دې سره سره د دې ماشوم دا وجود د بیماریانو نه هم محفوظ کوي. د دې سره سره د دې ماشوم په پړپوس کې دننه خاص قسمه خلیې یا سیلز وي چې هغې ته ټایپ 2 لنګ سیلز ویلی کېږي او دا ټایپ 2 لنګ سیلز یو خاص قسمه چقړ یا آیلی یا مټین شانته سبسټانس خارجوي چې هغې ته سرفیکټنټ وایي او دا سرفیکټنټ چې دی اصل کې په دې لنګز یا پړپوس کې دننه خاص سټرکچر وي چې هغې ته ایر سیکس ویلی کېږي د هغې د کولاو ساتلو دپاره ډېرې اهمې وي او د دې د وجې نه به د ماشوم دا پړپوس په مستقبل کې کله چې دا ماشوم پیدا شي د ساه اخیستلو دپاره استعمالیږي او د دې نه بغیر د ماشوم د لنګز نه میچور کېږي. د دې سره سره په دې 8مه میاشت کې د مور د وجود نه د نوم یا د پلسنټا په ذریعه خاص قسمه پروټینز یا انټي باډیز چې هغې ته آی جی جي ویلی کېږي هغه د دې مور د وجود نه د ماشوم ته ټرانسفر شي او دا آی جی جیز یا دا انټي باډیز به په مستقبل کې دا ماشوم د مختلف قسمه جراثیمو د حملې نه بچ ساتي او دی به د مختلف بیماریانو نه په امن کې ساتي. خو اوس په دې 8مه میاشت کې د ماشوم خپل دننه کم هارمونل سیستم چې دی اډرنل ګلینډز چې دي هغه یو خاص قسمه هارمون کومې ته چې کارټیسول ویلی کېږي هغه خارج کی. نارملی دا کارټیسول په سټرس ریسپانس کې استعمالیږي په لویو کې خو په ماشوم کې په دې سټیج باندې دا کارټیسول اصل کې د دننه کوم اعضا چې دي پړپوس دی وینه ده مازغه دي یا د دې نه علاوه کوم نور ارګنز چې دي د هغې په میچوریشن کې او د پیدایش دپاره د تیارولو دپاره دا هارمون یا کارټیسول ډېر زیات اهم کردار ادا کوي. که اوس په دې میاشت کې موږ د پریګننسي د کمپلیکیشنز یا د میډیکل کنډیشنز حوالې سره خبره وکړو نو په دې میاشت کې یا په 9مه 8مه میاشت کې تقریبا کم کمپلیکیشنز چې دي هغه سیملر دي. په هغه کې یو پری ټرم برث دی یا پری ټرم لیبر دی چې د وخت نه مخکې د ماشوم پیدایش د هغې چانس هم وي. د دې نه علاوه که فرض که د مور بلډ پریشر ډېر زیات وي کومې ته چې پری اکلیمشیا ویلی کېږي نو د هغې د وجې نه د ماشوم کم صحت چې دی په هغې باندې هم غلط یا خراب اثرات وي. د دې نه علاوه یو بل کنډیشن کومې ته چې فیټل گروث ریسټرکشن ویلی کېږي په کومه کې چې ماشوم ته صحیح وینه یا خوراک نه پاس کېږي او د ماشوم کم گروث یا نشونما چې ده هغه ریسټرکټ کېږي کافي حده پورې متاثره کېږي. لہذا په دې ټولو کنډیشنز کې د ډاکټر سره مشوره پکار ده ریګولر چیک اپ پکار دی پریګننسي کې چې په وخت باندې د دې کنډیشنز تشخیص وشي او دواړه د مور او د ماشوم د دواړو کم صحت چې دی هغه په هر لحاظ سره محفوظ شي. دا و زموږ نننی ویډیو په کومه کې چې موږ د مور په خېټه کې د ماشوم د 8مې میاشتې د نشونما او د ډیولپمنټ کم خدوخال چې دي په هغې باندې خبرې وکړلې. زموږ د ویډیوز دا سلسله به جاري وي. په نیکسټ ویډیو کې به موږ په آخري یا 9مه میاشت کې د ماشوم په وجود کې چې کم چینجز راځي د مور په خېټه کې دننه په هغې باندې خبره کوو. که فرض که د دې ویډیو نه تاسو څه زده کړي دا ویډیو لایک کړئ خپلو ملګرو سره شیر کړئ او چینل ورسره لازمن سبسکرایب کړئ. میلاویږو به تاسو سره د نورو خوندورو ساینسي او مزیدارو ویډیو سره تر د هغې پورې د الله په امان.